و چې جانان مې داسې شي بیا داسې شي کله هغلته ودرېږي کله دغلته ودرېږي کله د لوټې په سر ودرېږي کله اسمان ته پورته شي کله په ځمکه ننوځي نو دا رډم ورپسې خوړین شي کنې څنګه چل دی کټۍ اوستاس او ډبلۍ اوستاس لکه چې خېټې در باندې زور کړی دی او دماغ دې پوندې ته تللی دي دا جانان کې دې چینجي دي که څه شی دی چې کله هلته شي او کله دلته شي او کله بره شي او کله ښکته شي دا په دې کې چینجي دي که څه خبره ده یاره بر به یي بابر به یي کیدای شي د ده جانان هم د ده خونې ډبلۍ او د ده خونې ډبوسکۍ په دې ډبوسکي انسان کې چې دی که نه کښ هم ډېرې زیات دي او چینجي هم پکې زیات دي نو په یو ځای نه کښېني کله خوا واوړي کله دې خوا واوړي نو په دې خاطر د ده جانان کېدای شي چینجي نو که نه یخه ستا لکه نسیم شاه نه جانان شته او نه عمران خان شته هغه هم په جیل کې دی دا مې هسې ځان سره ټپې ویلې او شعرونه مې ویلې که نه هغه په پښتو کې ستاسو یو شاعر دی نو باندې خو هغه شعر خوند راکړو ما ویلې راځي چې ځان سره د شعر ووایم مه کوه پهلوانه مه کوه کټیه په پښتو کې دې پښتۍ ماتې کې دې ته شعرونه نه وایي دې ته وایي اګاتې بګاتې ته ولې نه پوهېږې ظالمه د خدای چې د یو څه نه خبر نه یې نو په هغه کې بیا ګوتې مه وهه که نه وایي د خیر په غونډۍ ناستې لږ لیټۍ راته پخه که او مه کوه اشمته په خبره خو دې ورسېدو چې دا اګاتې بګاتې وایي خو دا تاسو چې شی شروع کړی دی چې دا ورزش هم شروع کړي دی او تاسې خپو ته مو زور ورکوئ خیر خو به یي که نه یره بر به یي بابر به یي او شین سهار به یي دا زموږ د خپې شیخې شوي دي او خپې مو نښتې دي غواړو چې لږ خپې ازادې کړو او د خپو کې ما چا خبره لږ پاور راشي لږ زور راشي نو تاسو سره میچونه را روان دي چې بیا پکې منډه ښه ووهو که نه و دا څنګه راشد خانه زموږ نه خو دا هیر وکړه چې زموږ تاسو سره میچونه را روان دي یاره بنګالیانو چټو پټو او په خټو کو نښتو هغه رمبابي دومره نه چمړه وباسله او په شرمونو یې وشرمولو هلکه پهلوانه پاڅېږه خپې دې ازادې که چې د خیر سره افغانستان سره میچونه را روان دي که نه پاڅه ولکه کټیه یاره بر به یي بابر به یي تېر شه تېنه زما لاسونه نه ازادېږي نو خپې به مې ښه ازادې شي یاره تېر شه تېنه زه د دې کرکټ نه هم تېر یم زه په کور کې ښه یم او داسې تنګ او بیخي تنګ ښه یم بیخي ځان نه غواړم چې ځان آزاد کړم یخه ستا هلکه نسیم شاه دا سره خو زموږ حساب کتاب پاتې دی که نه دې خلکو ته ټرېننګ ورکړه ته به په دې خلکو زموږ نه میچ ګټي دې ته ټرېننګ ورکړه چې آزاد شي آزادو چې بیا ازادې منډې درته ووهي که نه او که نه ستاسو خو بیا دا عادت دی چې میچ نه ګټو زموږ ماشومان درلېږلي د ته خو دې ماشومان چې که نه زموږ په وطن کې لس غواګانو مالکانې یاره نه وینه ګرمه دي د وینه خبره داسې ده که نه چې ما خلکو ته چیلنجونه ورکول بند کړي دي زه چاته چیلنجونه نه ورکوم بنګالیانو ته پاتې راغلي یو نو په دې خاطر غټې خبرې زه اوس نه کوم هسې نه چې بیا په تش میدان مې دا خلک پرېږدي دغه تنګ خلک دي کس کې خو لږ آزاد ول که نه یبر به یي بابر به یي داسې مسکې کېږي پوسکې کېږي دې خلکو ته ووایه چې ټرېننګ یې وکړي بیا ګوره د میچ خوند نه وي که نه چې موږ در باندې چکې وهو او زموږ د ګوګلو بالونو ته بیا ټینګېدی نه شي که نه موږ چې دا میچونه زبدره مې که نه چې زموږ مینهواله ترېنه خوند واخلي خوند یاره راشد خانه خبره د خوند نه وتې ده که نه دا خوله مې چې مسکې کېږي دا د خفګان نه مسکې کېږي تېر شي د دې میچونه تېر شي موږ د نور میچونه نه کېږي هلکه حشمت خانه یوه خوندوره مزېداره داسې اچھا خبره زړه راښکونکې ټپه راته ووایه چې دا زړه مې خوشحاله شي په خپل سټایل کې یا لکه حشمته وکړه ټپه ورته وکړه چې دا ډېر وخت کېږي د افغانستان میچونه مو نه دي کړي چې دا خلک خفه لاړ نه شي او ټپه ورته وکړه هسې نه چې په دې میچونو باندې پښیمانه شي او که نه ورته وکړه ټپه ورته وکړه نو غوږ شي ورته تاسو چې داسې پراخ په دې ځمکه باندې ناستي او نه کوئ ټرېننګونه په دې کې ده زموږ ګټه او مه کوه اشمتئ وږه هوا لګېږي تر اټکه او مه کوه اشمته کنې